وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دی زینا اخواتا پنزم نمبر خطاب شروع کیگی. ربط دغه آیت مبارک د مخ کې سره وایا مخ کې تکذیب د نورو پیغمبرانو ذکر وو او دلته تکذیب د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي سره د علم د دوی، یعنی خپوه دل چې د الله تعالی برحق نبی دی او بیم د تکذیب کو انکار کو ترې. عنوان د آیت دی انکارهم من هذا النبي مع استفتاحهم به. انکار د دوی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نا سره د استفتاح د دوی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یعنی دوی د نبی علیہ السلام نه انکار کو او باوجود د دې چې پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د مبارک دراتلو نه وړاندې وسیلې نیولې. نو دا د آیت عنوان دی. رب کریم فرمای ولما جاءهما، او هر کله چراغ دوی ته کتاب یو معظم او بهترین کتاب د الله تعالی د لوري، هسی کتاب چې مصدق او تایید کوونکی او داغي کتاب چې دوی سره، یا هسی کتاب چې موافق و د هغه کتاب سره چې کم کتاب د دوی سره. وکانو او دوی من قبل مخی دراتک د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نا دا سی تعبیر وکي. وکانو من قبل اے وکانو من قبل اے من قبل مجیئه، مخی دراتلو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نا یستفتحونا چه فتح بے طلب کولا پد علی الذین کفروا پا مقابل د کافرو کی د نبی علیہ السلام دراتلو نوڑان دی دوی پا نبی علیہ السلام باندے فتح طلب کولا. اللہ تعالی فرمائی فلما جاءهم، ہر کل چراغ دویتا ما عرفو، دلتا دا خونان ترجمه غلطه کئی خوا. فلما جاءهم وی هر کله چراغ دوی تنو ما عرفو دوی او نه پیژندلو، دا سے تعبیر کئی او دا تعبیر غلط دی ځکه رستو راځي چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهما. نو دا سی اوایا هر کله چراغ دوی تا ما عرفو آغا چی دوی پیژندلو یا آغا چی دوی پیژندلو کفرو به نو کفرو کا پد بانده حسدنا، یعنی خی پیژندلو پیژنده بے مور بانده کفرو کا. رب کریم فرمائی نو دوی کافران اگرزیدل فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت اللہ تعالی دی پا کافرینو باندے او خاص کر پا اغی خلقو چی کفر حسدن کئی، کم چی د زد وجن کفر کئی رب فرمائی پا دوی باندے دی لعنت وی. طالبانو کلماتو تراشی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ، دا خو سرگندی مصدق لما معهم. د مصدقون می دو حالتون ارته ذکر کړیو،
او د تصدیق او د تایید او د موافقت معنا مخکې کړې وه. نو تاسو دومره تقدیر ولګوئ. هر کله چې راغی دوی ته کتاب من عند الله مصدق لما معهم نو کفروا به، دوی کفر وکړه په دغې کتاب باندې. بیا ورپسې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. طالب دی یستفتحون کې علماء تعبیرات کوي داسې ویو. یو دا تعبیر کوي وکانو من قبل، ودوی مخکې د راتګ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه یستفتحون طلب د خبر به کو علی الذین کفروا اے من الذین کفروا. یا ځینې علما لیکي دلته دا سین د پاره د تاکید دی. معنا دا شو چې دوی به کافرو ته خبر ورکو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د راتلو په معنا د خبر سره. سین چې تاکید کوي نو ووایي چې دوی به خبر ورکو د راتلو د نبی علیه السلام کافرو ته. نو دا یستفتحون فتح خبر ورکولو ته وایي. نو داسې بشي چې کانو یخبرون المشرکین، ودوی چې مشرکانو ته به خبر ورکو. خو بهر تقدیر خبرې چې تو راتاو کې اصل آیت څه شی دی. نو دې شیانو ته خو هغه وخت کې ضرورت پیښیږي د نورو تاویلاتو ته چې خپل تاویل درست نه وي. تاسو راځئ وکانو من قبلو، او ودوی مخکې د راتلو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه یستفتحون چې طلب د فتح به کو، یعنی مدد به غوښته په ده علی الذین کفروا په مقابل د کافرو کې. دا تعبیر بیات کې ښه. وکانو او ودوی مخکې د راتلو د نبی علیہ السلام نه یستفتحون چې مدد به غوښته په مقابل د کافرو کې، په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مدد غوښته. او دا مدد به سره کم غوښته. تاسو چې بیا څومره تفاسیر د دې آیت لاندې ګورئ، قرطبي ګورئ، مدارک ګورئ، خازن وغیره ګورئ، هغې ټولو د الفاظ درته راخستي چې مدد به داسې غوښته، دعا به کوله اللهم انصرنا علیهم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان. اے الہ زمون کومک و مدد وکا په مقابل د دوی کې بالنبی المبعوث د هغه پیغمبر په وسیله چې هغه به مبعوث کیږي په آخره زمانه کې، او تا د هغه د مبعوث کېدو وعده زمونږ سره کړې وه. دا ټولو تفاسیرو درته دا خبره لیکلې ده. معنا دا ده چې د دې یهودو به کله مقابله د چا سره د هغې وخت د کافرو سره راغله، نو دعا به دا کوله چې الهه زمونږ مدد وکړه بالنبي المبعوث د هغې پیغمبر په واسطه چې هغه به مبعوث کیږي فی آخر الزمانه، په آخره زمانه کې به مبعوث کیږي. نو دعا داوه یو. یا طالبه تقدیر دسی ولګوئ وکانو من قبلو ای وکانو معترفین، و دغه یهود اقرار کوونکې مخکې د راتګ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه، یعنی د نبی علیہ السلام د تشریف آورۍ نه وړاندې دوی اعتراف و اقرار کو د نبی علیہ السلام پراتلو، او دا اعتراف و اقرار ولیکو یستفتحون اذ کانو یستفتحون، وجه دا و چې دوی به فتح طلبولو مدد به غوښتلو د ده په وجه په مقابل د کفارو کې. پوه شوئ که پوه نه شوئ ورباندې؟ وکانو من قبلو ودوی من قبلو وکانو ودوی
معترفین من قبل مجیئه اقرار کون کی مخکې د راتلو د نبی علیہ السلام نه لا چې مبارک راغلی نو نو دوی اعترافات او اقرار کو د پر راتلو ولی اذ كانوا يستفتحون على الذين كفروا وجداوا چې دوی به مدد طلبولو په مقابل د کافرو کې مدد به غوښته پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مقابل د کافرو کې او چې کله بیا محبوب راغی نو کفروا به فلعنت الله علی الکافرین نو دا آیت صریح دلیل دی په دې باندې طالبه چې دې خلکو مخکې د نبی علیہ السلام دراتلونه په نبی علیہ السلام وسیلې نیولې او چې کله محبوب راغی نو بیا ور باندې څه شی وکړه کفر وکړه د هغه استدلالاتو د جملې نه چې موږ او تاسو یې د توسل به ذات دپاره وړاندې کوو د قرآني نصوصو نه یو نص دا دی یهودو مخکې د راتلو د نبي علیہ السلام نه په نبي علیہ السلام وسیلې نیولې او چې کله راغلل نو کفر یې وکړ ورباندې تحریف ته وګورئ په دې الدین الخالص کې ښه چې دې ظالم سره کم تحریف کړی هغه جلد کور کې دی تاسو ته ما درښودلی وی کله به دروخیم چې بیا مې توسل مسله کې ورته وضاحت کوو چې دی سره کم ظلم کوي او سره کم تحریف یې کړی د الله تعالی په کتاب کې په دې کې مختلف جوابونه کړي وای د دې آیت نه توسل به ذات نه ثابتېږي یو جواب دا کړی دی وای په دې کې چې راغلل وای هذا عمل هذا دعاء اليهود والله لم يستجبه وای دا کم قول چې مفسرینو ذکر کړی دی وای په دې کې خدا دعا د یهودو ذکر ده والله لم يستجبه او الله تعالی وی دا دعا د یهودو نه ده قبول کړي دعا د یهودو تا قرطبی را کې هغه جنده بل ورسم راخسته مغه اول جلدو ښه درک نو دی ظالم یو جواب کړي و هذا دعاء اليهود والله لم يستجبه و دا د یهودو دعا د رب کریم نه د قبول کړي نو تاسو دا تفسیر قرطبی ځان سره ولیکي دویم جلد 10 صفحه دلته روایت راخلی كانت يهود خيبر تقاتل غطفانا و يهود د خیبر چې د دوی به قتال د غطفان قبیله سره راته هر کله چې به دوی وې د غي سره مخامخ شول دا يهودا نو دوی به شکست خوړه نو دا غي نه بعد و يهود یو دعا وکړه هغه دعا دا و اللهم انا نسألك بحق النبي الامي الذي وعدتنا ان تخرجه لنا في اخر الزمان الا نصرتنا عليهما اے الہ سوال درنه کومونګه په حق دغه نبی امي چې تا مون سره وعده کړي چې دا په اخر زمانه کې روباسه ته نصرت کو زمون د دوی په مقابل کې الفاظ د حدیث دا قال فكانوا اذا التقوا هر کله چې بیا یهود د غطفانیانو سره مخامخ شوله نو دعو بهذا الدعاء دا دعا به وکړله فهزموا غطفانا نو غطفانیانو قبیله او غطفانیانو به شکست خوړه غطفانیانو به څه شی خوړه دا قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه را نقل دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی هر کله چې به یهودو دا دعا وکړله او بیا به مخامخ شول په حالت د جنگ کې د دوی سره نو غطفانیانو به په دې دوران کې شکست وخوړه او د یهودو به رب کریم کومک او مدد کو الله دې د شیخ صاحب مبارک درجات بلند کړي نو هغه فرمایل په دې ځکه
عبد الله ابن عباس وی قال فكانوا اذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفانا. کلم چې به یهود دا مخامخ شول د غطفانیانو سره دغه دعا چې به وکړله نو غطفانیانو به شکست وخوړو د یهودو به الله تعالی کومک وکړه. و عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې هزموا غطفانا او دې بدبخت فتاوه کې لیکلي دي چې هذا دعاء اليهود والله لم يستجبه. دا وی د یهودو دعا ده خدای تعالی قبول کړي نه ده. نو طالب استا خو چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مانی وکړه د مانی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما خو چې دا دعا وکړل نو بس خدای تعالی قبول کړه. فهزموا غطفانا ګوره غطفانیانو به شکست خوړه او دی وی چې دا دعا د یهودو ده خدای تعالی قبول کړي نه. دا یو دویم بل فرض وی زکه چرته دعا د یهودو هم شي نو دا خو بیا شرایع من قبلنا دي. شرایع من قبلنا دي او شرایع من قبلنا خو زمونږ د پاره دلیل دی نه. کبل فرض صحیح شي نو د مخکنو خلکو شریعتونه دي او د مخکنو خلکو شریعتونه زمونږ د پاره دلیل دی نه. نو دا به په هغه ځکه ان شاء الله تاسو ته زدا وضاحت کما د دغه آیت لاندې سنن الذين من قبلكم اولئک الذين هدى الله فبهداه مقتدح. سره د حوالو د تفاسیر ان شاء الله ته درته وړاندې کوم چې شرایع من قبلنا زمونږ د پاره دلیل دی او کنه. په دې کې طالبانو ټول مفسرینو لیکلي دی او دا مسله اتفاقی مسله ده. و شرایع من قبلنا زمونږ د پاره دلیل دی او تر هغه وخت پورې چې زمونږ په شریعت کې دا غیر رد نه راغلی. زمونږ په شریعت کې یعنی مخکنو شریعتونو کې یو مسله ده نو هغه زمونږ د پاره دلیل او شریعت جوړېدی شي کنه بالکل جوړېدی شي چې ترڅو پورې زمونږ په شریعت کې رد نه راغلی. دا اصولي خبره ده چې شرایع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. شرایع من قبلنا و زمونږ د پاره چې د شرع د زمونږ د پاره خو چې ترڅو پورې نسخه نه وي وارده شوي او که زمونږ په شریعت کې نسخه وارده وه نو بیا مخکني شریعتونه زمونږ د پاره شریعت نه دی. نو دا د وابینه پوښتنه پکار ده چې ته وایې دا شرایع من قبلنا دي نو شرایع من قبلنا مطلقا نه منې که مطلقا نه منې خو هم غلطه کوي. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدح. نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي ته د دوی د هدایت پسې اقتدا وکړه. نو که مطلقا نه منې غلطه کوي او کوي چې نه منم خو په هغه صورت کې چې رد نه وي او نسخه نه وي او که نسخه وه بیا نه منم وایي د توسل رد او نسخه ته راته وښیې نو موږ هم نه منو. دلته خوراله چې دی به په نبی علیه السلام وسیله نیوله چې ته وایې ناروا ده دا وسیله مخکنو شریعتونو کې به روا وه او زموږ په شریعت کې ناروا ده نو هغه د نارواوالي دلیل یې ته راته وښایه. نو که ځان دو ټوټې کې مې نشي ښودلی. دا څو خبرې شولې دوه. دریم یو غدر یې دلته درته ښایم ښه دې ته باید تاسو متوجه اوسېږئ او د دوی دا تفسیرونه چې تاسو واورئ دا شی پکې شته. ګرچې تفسیرونو کې لیکلې نه ده بعضو احمقانو به پکې لیکلي م وي خو لیکن دا ترجمو کې دا استادان شاګردانو ته وایي هغه داسې څنګه الفاظ وایي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. ٹھیک شوه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ودا يهودا مخکې د راتلو د نبی علیہ السلام نه چې په نبی علیہ السلام به وسیلې نیولې وی شرکي عقیده لرو دله وسیلې نیولې نو رب کریم ځکه ورباندې رد کوي. تحریف تم پام دی دا رد وابیان وی په دې آیت کې په دې عنوان دی چې دوی به وسیلې نیولې نو خدای تعالی ځکه ورباندې رد کوي چې دا داسې بېکاره خلک وو چې په پیغمبر یې وسیلې نیولې. نو د دې خبرې تو حیثیته باندې جواب کوو. یو دا چې مخکنی اقوالو کې چې ته وایې چې دا دعا د یهودو او قبوله نه ده یو یا ته دا وایې چې په دې کې وسیله شته دی نه یا ته دا وایې چې دا شرایع من قبلنا دي. نو د هغې خبرونه خو دا معلومیږي چې دوی وسیله نیولې نه وه او یو جواب داسې هم کوي وایي دوی به دا وسیله چې نیوله نو دا به یې ویل چې خدایه د آخرنی پیغمبر راولېږه د نبي علیه السلام په راتلو به یې وسیله نیوله. نو چې په راتلو یې وسیله نیوله نو د دې اوس څه مقصد شو دا مسله اوس ته ولې ذکر کوي چې ګوره دوی به وسیلې شرکي نیولې نو خدای تعالی پرې رد ځکه کوي. دا خو د مخکنۍ خبرې د رستنۍ خبرې په منځ کې ټکر دی. هلته وایي چې وسیله یې نه نیوله او دلته رد په دې عنوان دی چې وسیله شرکي نیوله. دا دی یو. او دویم دا طالبه
وی په یو کمزوري تفسیر کې هم دا ټکی ته راوخی چې یو ادنا تفسیر وي، کمزوري تفسیر وي، او په هغې کمزوري تفسیر کې دا مسله لیکلي چې الله تعالی د دوی دا بدي ځکه بیانوي چې دوی په نبي علیه السلام باندې وسیله نیوله. دا خو تحریف و تاویل باطل دی چې دا کار دا خلک کوي. و یو کمزوري تفسیر کې راته وښیه چې په هغې کې دا مسله وي چې دوی په نبي علیه السلام وسیله نیوله، نو ځکه الله تعالی بدي بیانوي. نه، داسې نه ده. د بدۍ د بیان عنوان یې څه شی دی؟ خدای تعالی د دوی بدي سره کم بیانوي. نو دا ځان سره یاد که طالب بدي داسې بیانوي. الله تعالی وایي ای یهودو ډېر بېکاره خلک یئ. ولې؟ وایي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تشریف آورۍ نه مو وړاندې د مبارک ته دومره درنده عقیده ساتله چې کله به مو د غطفانیانو سره لانجه راغله نو دی به مو په وسیله کې وړاندې کوو، او چې کله اوس راغی منئ نه. دا بدي په دې عنوان ده. دا بدي په دې عنوان نه ده چې شرکي وسیلې نیولې. دا دوی وایي دا یو ادنا تفسیر کې وایي وښیي چې په هغې کې دا راغلي چې الله تعالی د دوی بدي ځکه بیان کړي چې په نبي علیه السلام یې وسیله نیوله. دا د ځان نه تحریف دی چې دوی د الله تعالی په کتاب کې کوي. نو د بدۍ عنوان دا دی چې دا یهود دومره بېکاره خلک دي. ته وګوره د نبي علیه السلام د تشریف آورۍ نه وړاندې دومره درنده عقیده د مبارک ته ساته چې وسیلې پې نیولې، او چې اوس کله مبارک راغی نو انکار یې وکړه د حسد د وجې نه. فلعنت الله علی الکافرین. مسله باندې تاسو پوه شوئ طالبان؟ که ونه رسېدئ ورباندې؟ دا طریقه د رد د دوی د الله تعالی قباحت دغه بیانوي. نو وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. نو دا به ځان سره نوټ کوي. حواله مې درته وښودله د قرطبي 2م جلد 13مه صفحه. دا به ځان سره نوټ کوي چې دې یهودو په نبي علیه السلام وسیلې نیولې، او چې کله مبارک راغی نو انکار یې ترې نه وکړه. نو توسل د دې ځینه ثابتېږي. دا یو دلیل چې زموږ او ستاسو دپاره. نور دلایل به خپل ځي کې انشاءالله اقسام مې در سره وعده کړې وه چې مایده کې به وایو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. د توسل اقسام هلته به ذکر کوو که ژوندي وو. اوس راځئ ورپسې. بئس ما اشتروا به انفسهما. اوس دا علت د عدم ایمان دی. دا خلک ایمان نه راولي نه راوړي. د ایمان د نه راوړلو لامل او علت څه شی دی؟ نو دې ځای کې رب کریم ذکر کوي چې هغه حسد او کینه ده. دا خو ډېر کینهکه خلک دي که نه؟ د کینې د وجې نه یې مني نه. بئس ما اشتروا، ډېر بد دی هغه شی اشتروا به انفسهما چې خرڅه کړي د دوی په هغې سره حصه د خپلو ځانونو. حصه د خپلو ځانونو. یو یا داسې تعبیر وکړه عنوان د آیت کوي زجر بالکفر بغیان. زجر بالکفر او ربط علت د عدم ایمان. وګورئ بئس ما اشتروا، ډېر بد هغه شی چې خرڅ کړی دی دوی په هغې باندې هغه حصه د نفسونو خپلو. هغه ډېر بد شی کوم یو دی؟ ان یکفروا بما انزل الله. دا ان په یکفرو داخل دی. تاویل د مصدر ته واړوئ. تعبیر وکئ ای بئس ما اشتروا به انفسهما کفرهم بما انزل الله. ډېر بد هغه شی چې دوی په د خپلو ځانونو حصه خرڅه کړې ده. هغه کفر د دوی دی په هغې کتاب چې الله تعالی نازل کړی دی. او دا کفر ولې کوي؟ بغیان. د وجې د چا نه؟ د حسد نه، د وجې د ظلم نه، د وجې د ظلم نه. بغیان. دا حسد او کینه ولې کوي؟ ان ينزل الله من فضله على من يشاء. چې نازلوي الله تعالی د فضل خپل نه او د وحي خپل نه على من يشاء په هغه چا چې وغواړي من عباده د بندګانو خپلو نه. بس د رب یو بنده خوښ شوی او په هغې بنده باندې وحي نازله کړې ده او دی رالګیا دی د هغه سره کینه او دشمني کوي چې دا په ده باندې خدای تعالی وحي ولې نازله کړې. نو دا دشمني چې کوي دوی نو هغه د خپلو ځانونو حصه یې په دې خرڅه کړې ده. نو دا ډېر بد شی دی. طالبانو دا خو د رب تقسیم دی که نه؟ چې چا باندې وحي نازلوي څوک بیا د دغې وحي عالم ګرځوي، پوهه ورته ورکوي، په قرآن پوهه شي، په حدیثو پوهه شي. نو حسد نه دی پکار، تسلیمي پکار ده د الله تعالی تقدیر ته. څه پکار ده؟ باید چې انسان د الله تعالی تقدیر ته غاړه کیږي،
دا حسد ګوره دومره لویه ګناه ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای حسد د انسان نیکی داسې خوري لکه اور چې لرګي خوري. د دې دپاره علماو راز ذکر کړی دی. دا حسد دومره لویه ګناه ولې ده؟ وایي حسد لویه ګناه ځکه ده چې حاسد انسان د الله تعالی په تقسیم ناراض وي. حاسد انسان د خدای تعالی په دا خو د الله تقسیم دی چې یو ته ښه ځواني ورکړی او بل ته نه ورکړی. دا د هغه تقسیم دی یو ته ښه علم ورکړی بل ته نه دی ورکړی. دا د هغه تقسیم دی چې یو ډیر پوهه ګرځولی بل یې نه دی ګرځولی. دا د هغه تقسیم دی طالبه چې یو ته عزت او شهرت ورکړی او بل ته نه دی ورکړی. بس بنده ته څه پکار دي؟ بس تا تقسیم دی او زه پې راضي یم. او دا چې ته په دې ټکي غوسه یې چې دا د پلاني ځواني څنګه داسې ښه ده او زه کمزوره یم، دا دی څنګه دومره شهرت او عزت لري او زه یې نه لرم، دا ده ته څنګه دومره مولایي ورکړې ده او پلانې دومره لوی ملا دی او زه دومره نه یم. نو د دې معنا دا ده چې د دې انسان د خبرې مقصد دا جوړیږي چې خدای دا کم تقسیم چې تا کړی نو دا مناسب نه دی. په کار دا ده چې د ده په ځای دی دا کمال ما ته راکړی وی مناسب زه یم، یا د پلاني ته ورکړی وی مناسب هغه و، یا د پلاني ته ورکړی وی مناسب هغه و. نو په دې وجه چې حاسد انسان د الله تعالی په تقدیر ناراض وي، دا حسد دومره لوی جرم دی او لویه ګناه ده. نو دا خلک کینه کښ خلکو د پخوا نه دا کینه پکې پرته وه، بغیا ان ینزل الله من فضله علی من یشاء. دا د رب خوښه ده چې الله تعالی خپل فضل په چا نازلوي، نو د هغې سره کینه پکار نه ده، بلکې څه پکار ده طالبه؟ تسلیمي پکار ده. د رب کریم عطا خو ممنوع نه ده که نه، چاته ورکړه کوي. یؤتی الحکمة من یشاء، حکمت چاته ورکوي چې د رب کریم خوښه وشي. ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، چاته حکمت ورکړی شي هغه ته خیر کثیر ورکړی شو. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، بار بار راځي دا د الله تعالی فضل دی چې چاته ورکړی شي. نو د باری تعالی د فضل غوښتنه پکار ده چې چاته ورکړی ته یې وغواړه، او داسې مه کوه چې چاته خدای تعالی په چا باندې فضل کړی او ته رالګېږې هغې سره حسد او کینې کې فلانو فلانو دا لوبې نخرې روانې دي. صاحب دا خلک کوي که نه، لکه خو مونږ هم صوفي یو، نو په مونږ دا حالت ولې نه راځي؟ په مونږ دا حالت ولې نه راځي؟ نو وژاړه چې وا خدایه دا حالت په ما ولې نه راځي. نو په ځای د دې چې وژاړې چې دا زما د وجود اثر ولې نه قبلی، او خدای ته سوال و زاري وکړې چې خدایه دا کم اثر چې په نیکانو توارې کېږي، د وجود زیږېدل، د زړه خشیت، د اندامونو حرکت، دا ټول شرعاً ثابت دي، خدای دغه حالت په ما هم راوله، دا په ما ولې نه راځي؟ وژاړه. نو په ځای د دې چې وژاړې انکار شروع کړي، په ځای د دې چې خدای ته سوال وکړي انکار شروع کړي، او انکار بیا څه وایي؟ نو خو مونږ هم صوفي یو، نو په مونږ ولې نه راځي؟ نو تا باندې چې نه راځي تا ته ژړا پکار ده چې خدای ته فریاد وکړي چې خدای دا په ما ولې نه راځي. د بل سره کینه ولې کوي؟ وایي انصافداره دا دی یو. کله نا کله دا عنوان وشوې دا 30 کاله خو زما په دې لاره کې وشول او زه تر څو خلیفه نه شوم، او پلانی صاحب په 5 میاشتو کې خلیفه شو، دا ولې؟ په 1 کال کې خلیفه شو، دا ولې؟ په 2 کالو کې خلیفه شو، دا ولې؟ او زما وایي په دې طریقت کې 30 کاله وشو زه تر څو خلیفه شوی نه یم. نو چې نه یې خلیفه شوی بیا هم په ځان وژاړه. مونږ څه وکړو چې ته نه خلیفه کېږې؟ ته په 30 کاله کې تا کې دومره استعداد او اهلیت نه پیدا کېږي چې ته د یو چا روزنه وکړې. 30 کاله یې 15 کاله او 20 کاله کې تا دومره استعداد او اهلیت در کې نه پیدا کېږي چې دا ستا په سینه کې څه شی دي او دا د بل سینې ته لاړ شي او ستا د سینې نه هغه انعکاس وکړي او هغه تاثر قبول کړي او په هغې کې بدلون راشي او هغې کې لایحیت را پیدا شي. نو دا تا ته ژړا پکار ده چې دا 30 کاله کې په ما باندې دا کیفیت ولې نه راځي؟ نو 2 نقصانه به در کړي، یا به خپله در کې نقصاني، یا به چېرته کامل سړي باندې اوښتی نه. نو دا ستا نقصان دی، ته لږ وژاړه چې خدای تفتیش درته پکار دی، تلاش درته پکار دی. د زیادت د علم غوښتنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی امر پې کوي. بخاري حدیث دی وقل رب زدنی علما، قرآن کریم آیت ته امام بخاري په باب لګولی. نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي دا دعا وکړه چې خدای علم مې سوا که. نو هلته شارحین لیکي وایي الله تعالی ته نبی علیہ السلام د علم د زیادت غوښتنه کوي چې علم زیات وغواړه. وایي که چېرته د علم نه یو اعظم او لوی نعمت بل وی نو الله تعالی به نبی علیہ السلام ته د هغې د زیادت په غوښتنو امر کړی وای. خو چې د زیادت غوښتنه د علم کوي معلومیږي دا چې د علم نه لوی نعمت د رب کریم بل نشته دی. نو دا علم د ظاهر دی او که د باطن دی، نو زیات وغواړه، تفتیش او تلاش یې وکړه.
په دې ځوان اعتراض مه کوه، ته به ډېر فرق وي. دا خو تجربې سره درته وایم. ځه یو سړی به یو کال کې یا 5 میاشتو کې د صوفیه کرامو په لار کې ناست وي، هغوی سره به بیعت کړی وي، د هغوی په لاس به 5 میاشتو کې یا 6 میاشتو کې تقوا دینداري به پکې ډېری، یا به په کال 2 کاله کې تقوا او دینداري به پکې ډېری، دغه په لاس به خلیفه شوی. نو دا خو نقد سودا ده، د سترګو معامله ده. یو طالب به راولو یا یو نیک انسان به راولو، ستا مخې ته به هم کېنو، دغه مخې ته به هم کېنو، نو ته ورته متوجه شو، هغه به ورته متوجه، خو دغه توجه به پې دومره اثر کوي چې کله ناکله داسې حالت او کیفیت به پې تواري شي چې په خپل ځان به واک او کنټرول نه لري، او ته دا ټوله ورځ ورته چغې وه په قرآن کې د یو ځای نه یې مه خوځوئ. ځه دا تجربه خو وکړئ. کېنوئ یو ملا ته یو طالب ووایه وها ورته چغې صاحب، لاسونه م ورته خوځوه او چغې م ورته هر شی چې کوې ویې که، نو چې دا هېڅ اثر ستا په کتو نظر خو نظر دی طالبه. غم خو په دې ځای کې دی چې موږ بد نظر منو او ښه نظر نه منو. ټکي تم پام دی، ښه نظر نه منو او بد نظر څوک وایي که نه ښه کالي اغوستي زر وایي چې بس ماشاءالله وایي هلکه د نظره مې نه کې، یو بېکار د نظره مې نه کې. بد نظر مني په دې اثر فکر باندې چې دا بد نظر انسان مړ کوي. هم حدیث کې راځي محبوب فرمایي چې نظر اوښ کټوۍ ته داخلي وي، انسان قبر ته داخلي. دا وضاحت به درته وکړم. په بد نظر کې دومره اثر شته چې انسان وژني، هم اوښ څاروی وژني، او دا موږ او تاسې مشاهده کړي دي، نظربازو خلکو نظرونه هم لیدلي دي. نو بد نظر مني او ښه نظر نه مني. په دې فکر نه چې نظر کې داسې کمال هم شته دی چې د نه سړي نه سړی هم جوړوي، او په دې فکر نه چې په دې نظر کې دومره کمال هم شته دی چې د ناقص انسان نه کامل جوړوي، او په دې فکر نه چې په ښه نظر کې دا کمال هم شته دی چې د غافل انسان نه د رب کریم ذاکر جوړوي. نو چې هغه بد نظر مني نو ښه ورسره ومنه. نو ښه نظر شته، خو نظر ته نظر فرق دی. څنګه چې بد نظر د هر چا نه لګېږي، نو ښه نظر هم د هر چا نه لګېږي. ته ورته ټوله ورځ ګوره خدای کې وخوځئ. او یو صوفي او د خدای تعالی دوست ولید یم، یو ورځ یو مرید ته خو وګوري، محض ورته وګوري، په هغې کتو سره دغه وجود بدل وي، کیفیت بدل وي، حرکات بدل وي. نو بس دا د رب فضل دی. نو ما تا ته څه علاج پکار دی؟ نو که زه ورته یې نه لرو نو ووایو چې خدایه مونږ ته یې هم راکړه. داسې مه کوه چې زما 30 کاله وشولو زه نه یم او ته ولې په 5 میاشتو کې. دا 5 میاشتو کمال چې خدای درته ورکړی، نو ذلک فضل الله یؤتیه. په خبر ورسېدلی که ونه رسېدلی؟ ورپسې راځئ او بیا وایي که نه وایي موږ متصوفه یو که نه، موږ هم متصوفه یو. نو بس تا خبره اول نه ختمه کړې ده. نو متصوف چې دی که طالبه متصوف باب تفعل دی، ښه تصوف باب تفعل دی که، او د باب تفعل یو خاصیت ګوره تکلف دی. نو یو څوک چې تکلفاً دی لارې ته ځان منسوبوي، نو دا کمالات ګران دي. که ذوقاً یو سړی یو لارې ته منقاد وي، نو بیا مسله جدا ده. نو ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. نو دې خلکو هم دا کینې کولې. ولې کولې؟ بغیا ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده. نور پسې راځئ فباؤوا بغضب علی غضب. دا شی هم شته. الله د هدایت کې طالبه مشکل دیجی نه جوړ دی چې انقیاد نشته او تسلیمي نشته. دا شی هم شته. په خپلو غوږونو مې ملا نه وایي خدای مو یې غر که تاسې زموږ شاګردان یاستئ. ولې تاسې مو زموږ شاګردان؟ دا خلک وګوره نن مرید چې سبا ګوره غټه قصې روانه کړي او خدمت یې روان کړی او پلان یې روان کړی او پلان یې روان کړي، او تاسو چې وایي مرید موږ نه اوځي او پارغان شي یا زموږ نه لاړ شي، هغه زاړه خره در نه دا مې په غوږونو اورېدلي دي. دا کینه ته ولې کوې؟ شاګرد دې ته سوق که ووایه ورته دغه اهلیت او استعداد کوشش وکړه، اسباب د اهلیت او د استعداد ورته وښایه، نیک ذوق یې که. ته چې اول نه اوس په دې فکر درته لګې چې خدای دې غر که هغه ته وګوره او ته ته وګوره او تا ته غسن، دا کار مه کوه که. بس تا ته پکار دا دی چې ته ورته ښه استعداد جوړ کړې، ته وګوره چې دا تا نه ووته، سبا به ستا دپاره صدقه جاریه او خدمتونه به درته کوي. د حسد درسونه مه ورکوه. نو راځئ ورپسې فباؤوا بغضب، پس اخته شول دوی بغضب علی غضب، په غضب علی غضب. 2 غضب دي ګوره. یو غضب اولنی غضب نو هغه څه شو؟ اتخاذ العجل. او دویم غضب کفر بالنبي صلی الله علیه وسلم. یو د علا غضبین چې راغلی نو علا کله د فوقیت د پاره وي او کله د کثرت د پاره وي. نو دې ځکه طالبه چې دی علما لیکي علا کثرت پیدا کوي. ښه فباؤوا واخته شول دوی بغضب علی غضب، معنا دا غصه د رب کریم ډیره شو ورته. وللکافرین او کفارو لره عذاب دی سپکوونکی، عذاب مهین دی. خاص کافرو لره عذاب مهین دی. اوس که ته وایې چې مؤمنان خو هم عذاب سکي، نو د هغې عذاب سره کم دی. نو مفسرین لیکي بخلاف عصات المؤمنین، په خلاف د ګناهګارو مؤمنانو
ځکه کوم عذاب چې دوی ته ورکولی کېږي نو هغه عذاب سپکوونکی نه دی بلکې هغه دپاره د صفایي دی. مؤمن چې جهنم ته ځي او عذاب ورکولی کېږي نو دا په دې نیت نه چې دی به په عذاب، بلکې دا د دې دپاره چې دی صفا کي او بیا جنت ته داخلوي. راځي ورپسې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. عنوان د آیت زجر بالکفر بما وراء التورات. زجر بالکفر بما وراء ما سوا د تورات نه په نورو کتابونو کفر کو. رب کریم زور نه ورکوي یو. او ربط او تعلق د دې آیت د مخکې سره مخکنی آیت کې وایي د یهودو حسد ذکر شه، اوس دې ځکه د حسد دلیل راته ذکر کوي چې دې خلکو ګوره حسد کوو نو په حسد څه دلیل دی. نو رب کریم فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. کله چې وویل شي دوی ته ایمان او یقین وکئ تاسو بما انزل الله په هغې کتاب چې رب کریم نازل کړی دی. طالب داسې ونه ویل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِالْقُرْآنِ، داسې نه وایي بلکې داسې وویل چې اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله نو دا انزل الله علت د پاره د ایمان دی. دا کتاب باندې ایمان ولې ولرئ؟ ځکه الله تعالی نازل کړی دی. چا نازل کړی دی؟ الله تعالی نازل کړی. ګوره پیغمبر د ځان نه دی جوړ کړی، د الله تعالی کتاب دی. نو قالوا نؤمن بما انزل علينا، وی دوی نؤمنو ایمان او یقین لرو مونږ پاغي کتاب چې نازل کړی شوی دی علینا، په مونږ نازل کړی شوی پاغي یقین لرو. ويكفرون بما وراءه، او کفر کوي دوی، کافر کیږي دوی بما وراءه په هغې څه وراءه چې ما سوا د هغې نه دی. ويكفرون بما وراءه طالب حدیث تراشي. ګوره دا مخکنی وینا د دوی راواخستله. قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون صيغه د غایب راوړه. دا د غایب صيغه ولې راوړي؟ نو رب کریم دیزی کې حکایت د دوی د کفر نه کوي او دا اصل کې وینا د دوی و رب کریم ذکر کړي به طور حکایت. دا وراءه چې راغلی ورا کله په معنا د دون شی کله په معنا د سوا سره. نو ويكفرون کفر کوي دوی بما وراءه په هغې کتابونو چې ما سوا د تورات نه دي، د دوی نه منکرو او کفر کول ورته نه دي پکار. وجه دا ده وهو الحق مصدقا لما معهما، او حال دا دی چې دا کتاب حق دی. د حق ډېر تعبیرات مو هلته کړي، نو دلته به د حق نه تعبیر کو په منزل من عند الله سره. دی خلکو ته په دغې کتاب کفر کول نه دي پکار. وجه دا ده چې وهو الحق، دا کتاب حق دی یعنی منزل من الله دی. مصدقا لما معهما، موافق دی دا کتاب د هغې کتابونو سره یا د هغې کتاب سره چې کوم د دوی سره. نو د مصدق مو دوه معناګانې کړي. ګوره دلته منصوب راغی، وجه مو مخکې ویلې وه. اوس رب کریم الزامي دلیل ورته وایي، الزامي دلیل او رد کوي د دوی په دعوه باندې. دعوه یې دا وه چې موږ تنها په تورات ایمان لرو، بس په خپل کتاب ایمان لرو، د دې نه ما سوا چې کوم کتابونه دي د هغې منونکي نه یو. نو رب کریم په دې دعوه رد کوي او وایي ورته قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل. ووایه ته دوی ته کچری رښتیا تاسو په مخکنو کتابونو ایمان لره یا په خپل کتاب ایمان لرئ، نو ولې وژل تاسو انبیا د الله تعالی مخکې د دغې قرآن کریم نه؟ ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو ایمان لرونکي یې په خپل کتاب باندې، یا که تاسو صحیح ایمان والا یئ، که تاسو رښتیا صحیح ایمان لرو دی نو دا پیغمبران مو ولې وژل؟ یا که تاسو په خپل کتاب ایمان لرو دی نو دا پیغمبران مو ولې وژله؟ سره د دې نه چې دا کتابونه خو همدې پیغمبرانو راوړي وه. په باوجود د هغې چې پیغمبران مو وژل، معلومیږي دا چې په هغې کتابونو هم ایمان نه لرئ. دې دعوه کې هم دروغجن یاستئ. ورپسې راځئ ولقد جاءکم موسی بالبینات. دې ځای نه دې خواته خطاب خامس خلاصه مو مخکې ذکر کړې وه. اعاده د خبایثو ده او بیا دعوه د مباهلې ته، مباهلې ته رابلي.
ولقد جاءكم موسى بالبينات یقینا بالتاکید راغلی تاسو ته موسی علیه السلام په ښکاره دلایلو سره. دلایل اعراف 133 کې راځي، سوره اسراء 101 کې به راشي راته. ثم اتخذتم العجل بیا اونیو تاسو سخی لره من بعده وروستو د تلو د موسی علیه السلام نه کوهي تور ته په خدای توب سره وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي یئ. څه شی طالبه ته وایي چې دا واقعه خو مخکې تېره شوله. نو موسی علیه السلام ته مې کتاب ورکړی و، هغه چې کوهي تور ته لاړو، تاسو سخی په عبادت سره ونیوه، نو دلته دوباره څنګه رامعات کي دومره لنډ ځي کې؟ نو علما د هغې دپاره وجه ذکر کوي. ویم مخکې چې دی واقعه د عجل راته ذکر کړله، خو هلته ذکر و د عفو په طریقې سره، هلته ثم عفونا سره لګېده، انعامات شروع وکنه. نو یو نعمت رب کریم دا ذکر کا چې ګوره د خوصي عبادت مو کو باوجود د هغې بیا مې هم درته معافي وکړله. او دلته چې دا واقعه د ذکر واقعه د عجل ذکر ده، نو دا د پاره د زجر د زورنې په طریقه ذکر ده. رب کریم ورته وایي موسی علیه السلام تاسو ته راتګ کړی په بیناتو باندې، بیا اونیو تاسو سخي لره په خدای توبه وروستو د تلو د دنو کوهي تور ته، او تاسو ظلم کوونکي یئ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دا اوس تتمه د مخکې واقعې ده چې هغه تېره شوله. عنوان د آیت دی الاعراض هم عن کتاب الله والعمل به. اعراض د دوی دی د کتاب د الله تعالی نه، او اعراض د دوی دی د عمل کولو نه په کتاب د الله تعالی باندې. اعراض د ایمان او اعراض د عمل کولو نه په کتاب باندې. رب کریم فرمای وایز اخذنا میثاقکم، دا خو مخکې تیره وه، خو دوباره رامعات کله فرق ذکر کوو. یاد کې هغه وخت چې واخسته موږ میثاقکم کلک له ستاسو نه، او پورته مو که د سرونو ستاسو دپاره اتوره کوهي تور غره. د څه دپاره مې پورته که؟ لتمسک بکتاب الله، لتمسک د دې دپاره مې پورته که چې د الله تعالی په کتاب منګولې ولګوئ. وقف نو موږ تقدیر راوباسئ. قلنا خذوا ما آتیناکم، ویل موږ تاسو ته ونیسئ تاسو ما آتیناکم بقوتنا، او واسمعوا واورئ تاسو هغې لره چې په دې کتاب کې تاسو ته ورباندې امر کولی شي، خو مطلق اورېدل نه بلکې سماع قبولنا، د قبولیت سماع، داسې واورئ چې قبول یې کوي، مطلق اورېدل نه. اوس ته به وایي چې مخکې لنډه دا واقعه تېره شوه، دوباره یې بیا رامعات کړه، او څه کلماتو کې هم فرق دی. هلته راغله واذکروا ما فیه، او دلته راغله چې واسمعوا خذوا ما آتیناکم بقوة، هلته راغله خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا، او دلته راغله خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا. فرق څه شی دی؟ نو فرق دا دی طالبه ووایه، مخکې خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا کې خطاب ملایانو ته، ځکه د وذکرو سره دا تقدیر موږ ولګو که نه، یو تقدیر پکې ده چې ودروسو، نو درس د عامي کار دی که د ملا، نو هلته خطاب د یهودو ملایانو ته و. او په دې ځای کې چې راغلل واسمعو، نو دلته خطاب بیا عامیانو ته دی، ځکه د عامیانو کار چې دی هغه اورېدل دي. څه دي طالبه؟ دلته په وذکرو باندې امر دوی ته نه کوي، بلکې واسمعو ورته وایي. نو حیثیتونه جدا شول، مخکې مولیانو ته خطاب و، او اوس عامیانو ته خطاب دی، نو تکرار هم ځکه رانغی. نو دوی په جواب کې څه شی وویلې؟ څه شی وویل دوی؟ قالو سمعنا، قالو سمعنا. نو که ته وایې چې دا لفظ خو مخکې نه او دلته یې راوړه، نو تاسو ته ما وویل چې دا واقعه ذکر کېږي، نو دا د مخکنۍ واقعې تتمه ده، هلته یو څه حصه ذکر او دلته یې پوره کوي. نو دوی په جواب کې ویلې چې قالو سمعنا، ویل دوی واورېده مونږ وینا ستا، لسانن دا خبره یې وکړه، هو عصوینا وعصوینا، او نافرمانی کوو مونږه د وینا ستا، نافرمانی کوو مونږه هله د وینا ستا. و طالبه که ته وایې چې تور غرې د دوی د سرونو د پاسه نیولی وه، او بیا ورته ویل چې تاسو ومنئ، او دوی ویلې چې سمعنا، او ورسره یې ویل چې عصوینا، یې په ژبه سمعنا ویلې او په زړه کې عصوینا ویلې. نو خدای تعالی خو د دوی د زړونو د حالت نه آګاه و که نه، ښه ترې پوه وه. نو غر د دوی د سرونو د پاسه و، نو چې عصوینا یې ویلې نو راغورځوئ پې ولې نه، بیا خبرې ته هم پام دی.
چې اسوینا وي په کار د پیرا غورځول خبره به ختمه وه. نو دې ځکه مفسرین کرامو لیکلي چې دا و دلته د جمع د پاره دی و د پاره د چا دی د جمعي. نو یا څوک وایي چې و په معنا د ثم سره دی. نو دا معنا ده چې هغه وخت کې چې دا کله د دوی د سرونو د پاسه دا غر نیولی شوی وه نو په دې دوران کې سمعنا وویلی. نو چې کله لرې شو نو زموږ د پسې بیا وویلی چې وعصوینا. دا په دې وخت کې نه، که دې وخت کې عصوینا ویلی خو غورځوئ بېکاره. نو عصوینا یې وروسته ویلی دی. رب کریم فرمای دا عصوینا خبره دوی ولی کوله وجه سوه و اشربوا فی قلوبهم العجله او ګډ شوی و په زړونو د دوی کې العجله محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر د دوی په کتاب د الله تعالی سره. د الله تعالی په کتاب کفر کو نو ځکه چې دی د دوی په زړونو کې هغه محبت د خوسي ګډ شوی و نو عصوینا یې ځکه ویلی. دا یو تقدیر دی. دویم تقدیر علماء کرام دا لیکي وی دا عصوینا چې دی او سمعنا نو مشرانو سمعنا ویلی او کشرانو یې عصوینا ویلی. چا فرق دا کړی؟ څوک وی یوې ډلې پکې سمعنا ویلی او بلې عصوینا ویلی. چا دا فرق کړی؟ څوک وی په ژبه یې سمعنا ویلی او زړه کې عصوینا ویلی. دا څو فرقونه شو؟ په مسله پوه شئ تاسو. دا شرب چې دلته راغی و اشربوا فی قلوبهم العجله نو شرب په معنا د سکلو سره راځي او اشراب معنا د ګډول. د اشراب یوه معنا د سکول، سیراب کول او مړول په اوبو سره. او دویم چې دی طالبه په معنا د ګډولو سره راځي. لکه عربان وی ثوب مشرب بحمره، دا جامه مشربه ده په حمرت سره. نو دلته دا مشرب په معنا د ګډوالي سره راځي. نو دلته شرب په معنا د ګډوالي سره دی. یو و اشربوا فی قلوبهم العجله ګډ کړی شوی دی په زړونو د دوی کې العجله محبت د خوسي. او چا ویلي چې دا بیا زری زری شو دا دریاب ته وغورځولی شو هغه د دریاب اوبه دوی وڅکلې نو په هغې کې خو حصه د چا وه د دې سخي وه نو چا بیا تعبیر داسې کړی. نو رب کریم فرمای قل بئس ما یأمرکما ویت دوی بد دی تاسو ته هغه چې امر کوي تاسو ته په هغې باندې ایمان ستاسو. ډیر بد دی هغه چې تاسو ته امر کوي په هغې باندې ایمان ستاسو. نو هغه څه شی دی؟ یا عبادت العجل. دا جواب دی. یا هي قتل الانبیاء یا هي قتل الرسول ان کنتم مؤمنین. کچری تاسو ایمان لرونکي نو دا کار به مو نه کوو. دې ته استدلال بالقرائن وایي. قل ان كانت لكم الدار الاخره. اوس راځي طالب اخره کې مباهله ده کنه. ربط و مناسبت د آیت د مخکې سره. مخکې د ابوی خبائث ذکر شو باوجود د هغې بیا به هم دوی ویلې موږ اهل حق یو. دا دومره بدۍ ذکر شوې دا بدي در کېده دا در کېده دا در کېده. د دې ټولو شیانو باوجود به بیا هم دوی ویلې موږ خو اهل حق یو نیکان خلک یو. نو رب کریم اوس د دوی خو بله چاره نشته. په یو چا ښه دلیل قایم کې وایي چې دا د بدي ده دا د بدي ده هغه بیا مویې زه نیک یم. نو اخره کې لار د مباهلې ده. نو رب کریم اوس ورته فرمایي قل ان كانت لكم الدار الاخره. ووایه ته دوی لره که چرې وي تاسو لره کور رستونی. دا تعبیر بیا چرته ونه کې چې کور د آخرت ځکه دا موصوف صفت دی. نو تعبیر به کوئ که چرې وي تاسو لره کور رستونی عند الله خالصتا فنزد الله تعالی یوازې ستاسو دپاره من دون الناس ما سوا د خلقنا فتمنوا الموت ارزو د مرګو کوي علی الکاذب من الفریقین. داسې ارزو کوي وایي موږ دو ډلو کې چې څوک دروغجن دي نو هغې دې هلاک شي. ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتیني یاستئ. ځکه خپله دعوه کې رښتیني نو د مباهلې طریقه خو دا ده که نه چې بس خیرا وکړئ وازار وکړئ وایي په موږ کې چې کوم دروغجن وي نو په هغې باندې دی هغې دې هلاک شي مرګ دې ورته راشي. دې ته مباهله ویلی کېږي. طالبه دا مباهله دلته چې ذکر ده نو دا د یهودو سره ده. ځکه خبره د چا روانه ده؟ د یهودو. آل عمران کې یو ځل د مباهلې ذکر راځي ندعو ابناءنا و ابناءکم. هلته چې مباهله ذکر ده نو هغه د نصرانیانو د نجران سره ده.
هغه بیا بیله ده. دا مباهله د یهودو سره وه. نو ته ووایه دوی ته فتمنوا الموت، ارزو د مرګو کی تاسو علی الکاذب من الفریقین ان کنتم صادقین، کچر تاسو رښتینی یی. اوس رب کریم فرمای ولن یتمنوه، هرگز بارزو د مرګو نه کی دوی ابدن د همیشه د پاره. د ارزو کولو والا نه دي، همیشه ارزو د مرګ نشي کولی. ولې نشي کولی؟ بما قدمت ایدیهم، په سبب د هغې اعمالو چې دوی مخکې کړي دي. نو ذکر د ید دی خو مراد تېنه انفس دي. ګوره دا دوی چې څه کړي دي نو هغوی ته خو پته ده که نه، خپل ځان خو هر سړی پېژني. نو چې هر کله خپل ځان هر سړی پېژني نو د دې باوجود به دوی ارزو د مرګ څنګه وکړي؟ هېڅکله هم نشي کولی. والله علیم بالظالمین، الله تعالی علیم دی بالظالمین، په ظلم کوونکو باندې. څوک چې ظلم کوي الله تعالی پې آګاه دی. نو چې آګاه دی ور باندې نو فیجازیهم، بدله به ورته ورکړي. څه به ورته ورکړي؟ دا تمني د مرګ علما لیکي طالبانو دا 3 قسمه ده ښه. یوه جایزه، یوه مستحبه، او درېمه مکروهه. تمني جایزه څه شی ده؟ لخوف الفتنه. یو دور دی او ته پکې واقع او په فتنو کې ګیریږي، په سختو فتنو کې، او دی وخت کې تا ارزو د مرګ کې چې خدای مرګ راته راوله نور بس په تنګ یم، فتنې ډېرې دي. نو دا ارزو جایزه ارزو ده. امام بخاري د ارزو کړې وه چې کله د خلکو نه ډېر زیات تنګ شه نو دعا یې وکړله چې خدایه مرګ راته راوله، ربي ضاقت علی الارض بما رحبت. ای ربا دا ځمکه سره د فراخۍ په ما تنګه ده او څوک راته پکې ځای نه راکوي، نو بس قبض کماله غیر مفتون. نو هغه ارزو امام بخاري کړی، ارزو جایزه ده. دویمه ارزو مکروهه ده. مکروهه ارزو دې ته ویلی کېږي چې څوک ارزو د مرګ کوي د وجې د چا نه؟ د مصیبت نه چې ورباندې نازل وي، غریب کړاوونو امتحاناتو کې ګیر وي او وایي چې بس خدایه مرګ راته راوله نور د دې نه په تنګ یم. نو دا ناجایزه ارزو ده، مکروهه ده. او درېیمه ارزو چې دی هغه مستحبه ده. هغه علما لیکي ارزو د مرګ ده د وجې د اشتیاق نه الی لقاء الله. د خدای تعالی د لقا شوق دی انسان په زړه کې وي، خدای مرګ راته راول چې ستا ملاقات وکړم. نو علما لیکي دا ارزو چې دی دا بیا مستحبه ده. ورپسې راځئ ولتجدنهم، دا اوس تاکید د عدم تمني ذکر کوي. مناسبت او ربط دا دی خامخا به عمومي ته دوی لره ډېر حرص کوونکي د خلکو علی حیات په ژوندونوي باندې من کل احد، د هر چانه، د هر چانه به په دوی کې حرص په ژوندونوي ډېر وي. ومن الذین اشرکو، او د هغې کسانو نه اشرکو چې مشرکان دي. دې کې تقدیر کوو ښه، داسې تعبیر وکئ. ولتجدنهم احرص الناس، خامخا به عمومي ته دوی لره ډېر حرص کوونکي د خلکو نه په ژوندونوي د هر چا نه. ومن الذین اشرکو، او د مشرکانو نه هم، د مشرکانو نه هم د دوی په زړونو کې د مرګ ارزو ډېره ده. هلکه په کار دا ده چې دوی ځان ته حق وایي، نو په کار ده چې د مرګ نه ډارېدلی. مشرک لا دومره نه ډارېږي د مرګ نه لکه دی چې ډارېږي. تاسو ورسېدئ، ستاسو پامې دلته پاس لیکلي دي معانقه عند المتاخرین، که نه دا د معانقې معنا د غاړه میلاوول. نو دا معانقه د مخکې وروستو دواړو سره لګېږي، نه یو تقدیر سره خو مو لګوله. ولتجدنهم احرص الناس على حیات من کل احد ومن الذین اشرکو. وشوه دویم، یا داسې ووایي خامخا به عمومي ته دوی لره ډېر حرص کوونکي د خلکو نه په ژوند د دنیا. ومن الذین اشرکو، او د مشرکانو نه څه خلک دي چې خوښوي یو تن د دوی نه لو یعمر الف سنه، چې عمر دې ورکړی شي دوی ته 1000 کاله. دا من الذین اشرکو رستو سره هم لګېږي، په هغه مخکې درست راځي. ښه داسې تعبیر وکئ خامخا به عمومي ته دوی لره ډېر حرص کوونکي د خلکو نه په ژوندونوي د هر چا نه، او د مشرکانو نه هم، د هر چا نه پکې ډېر حرص پروت دی، د مشرکانو نه هم پکې ډېر حرص پروت دی. وجه څه ده؟ اوس ګورئ تفسیر د حرص ذکر کوي. الله تعالی فرمایي یود احدهم، خوښوي یو تن د دوی نه لو یعمر الف سنه، چې عمر ورکړی شي دوی ته 1000 کاله.
دا لو يعمرو کې لو راغلی مصدریه، نو يعمرو سره ولګوئ یود احدهم تعمیر 1000 سنتنا، خوښوي یو تن د دوی نه تعمیر د 1000 کلونو. یعنی دوی دا خبره خوښوي چې موږ ته د 1000 کاله عمر راکړی شي، 1000 کاله عمر راکړی شي. هلکه دا د 1000 کاله خبره ولې کوي؟ و د دې خلکو چونکې تعلق د فارس د خلکو سره ډیر و، د فارس د خلکو سره، نو په دې وجه باندې د فارس د خلکو چې بچا ته دعا کوله نو ویلې به چې بس 1000 کلن شي. څه شی شي طالبه؟ 1000 کلن شي، دا دعاګانې به کولې. دا زمونږ ستاسو وطن کې موږ خوره دی 1000 کلن شي بابا. خلک په 15 کلنۍ تنګ دي او دوی 1000 کلنۍ ته رسوي. ښه 1000 کلن شي، 1000 کلن. دا د دې فارس د خلکو اولنۍ اصطلاح وه. نو لو يعمر 1000 سنه، رب کریم فرمای وما هو، نو ځکه بالفرض دا 1000 کاله عمر ورته ورکړی هم شي، نو دا خو دوی ته څه پیدا نه رسوي. نو 1000 کاله عمر پیدا ورته ولې نه رسوي؟ تاسو ګورئ دا ما هو ضمیر د تعمیر ته راجع کې چې کوم تعمیر په ضمن د يعمرو کې پروت و، نو داسې تعبیر وکړئ. وما هو او نه دی دا تعمیره بمزحزحه لرې کوونکی دوی لره من العذاب د عذاب د باری تعالی نه په اس طریقه باندې هم. یعنی که دا 1000 کاله عمر هم دوی ته ورکړی شي، نو د دې 1000 کالو په د عمر په وجه دوی د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کېدی. نو چې نشي بچ کېدی نو د داسې ژوند څه پیدا؟ دا چې 1000 کلنه مې د خدای په قهر اختی نو څه پې ذلیل ژوند دی وي. رب کریم فرمای والله بصیر بما يعملون، الله تعالی لیدونکی دی هغه څه لره چې دوی کوي. نو چې دوی کوي نو د هغې به ورته بدله ورکړي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية. صلى الله